غزنی کې د سلطان محمود غزنوي تر نوم لاندې د کورنیو محصولاتو درې ورځنی نندارتون د دغه ولایت د صنعتکارانو په ګډون جوړ شو. په یاد نندارتون کې د دې ولایت له 40 زیاتو غرفو کې کورني تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. مسؤلین وایي د دې نندارتون موخه د غزني د صنعتي محصولاتو خلکو او نړیوالو ته معرفي کول دي او ټینګار کوي چې د کورنیو تولیدات ملاتړ کولی شي د اقتصادي ودې او د زیاتو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو زمینه برابر کړي. بسیار یک فرصت خوب است که ما محصولات خود ما را به نمایش بگذاریم تا مردم بیاین از تولیدات داخلی ببینن و اینایی که تولید کردن از کیفیتشون بر مردم اطمینان بدن و مردم که مطمئن میشن از تولیدات داخلی استفاده میکنن. اینمی است که ما ایجاد شغل میکنیم. در این نمایشگاه ما بیش از 40 غرفه داریم و ایجاد از و مقصد ما این است که ما تولیدات ولایت غزنی را به تمام افغانستان برایشان معلومات بدیم که ما در غزنی میتوانیم این تولیدات ولایت غزنی هست و در غزنی این اجناس تولید میشه. په همدې حال کې یو شمېر صنعتکاران او د نندارتون ګډونوال د دې پروګرام له جوړېدو خوښ دي او وایي چې خلک باید له کورنیو محصولاتو استفاده وکړي څو کورني صنایع وده وکړي او بهرنیو تولیداتو ته اړتیا کم شي. در مجموع خوب است که همچون نمایشگاه‌های در سطح افغانستان در سطح ولایات برگزار شود. خیلی جنبه مثبت داره برای محصولات صنعتی، محصولات داخلی، تولیدات داخلی، برای رشد و انکشاف تولیدات داخلی بسیار یک زمینه و یک گام خوبی است. خواست ما از حکومت و از سازمان‌هایی که در افغانستان فعالیت میکنند و بالخصوص حکومت امارت اسلامی افغانستان است که از شرکت‌ها، از فابریکه‌هایی که در افغانستان فعالیت میکنند حمایت بکنند، به طور گسترده هر نوع حمایت بکنند تا بتوانند فعالیت خود بیشتر کنند و زمینه کار برای ملت و مردم رنجه افغانستان فراهم شود. خواست ما شهروندان غزنی و از تمام مردم افغانستان است که امی کمپانی‌های داخلی خود، شرکت‌های داخلی خود که اونا تولید دارند، اونا را سپورت بکنه، حمایت بکنه، از محصولات داخلی استفاده کنه. د مسؤلینو په وینا اوس مهال په غزني کې له 100 څخه زیاتې فابریکې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي چې د هغو له لارې له 10,000 زیاتو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه هم برابره شوې ده.